هغه ملګري چې د هغې نه د عذر په بنا باندې په رمضان کې روجې قضا شوي دي زنانه دي هغې په رمضان کې روجې ونه نیولې اوس به اول دا قضا رانیسي او که اول به د شوال روجې نیسي دویمه مسله دا ده چې د شوال روجې کله نه شروع کیږي او دریمه مسله دا ده چې دا د شوال روجې به پرله پسې نیسي او که نه په دې کې منځ کې غیر حاضري کولی شي یعنې یوه نن ونیسي یو بل سبا ونیسي یو بل سبا ونیسي منځ کې یو ورځ نیسي یو ورځ نه نیسي دوه ورځې نیسي درې ورځې نه نیسي دغه ترتیب یې ټیک دی کو ټیک نه دی جواب د دې خبرې دا دی هغه خلک کو سړي دي او کو زنانه دي چې هغې نه د عذر په بنا باندې په رمضان کې روجې پاتې شوې وي هغې نه قضا شوې وي زموږ د علماو دوه رایې دي یوه رایه دا ده بهتره دا ده چې اول د شوال روجې ونیسي ځکه د شوال میاشت چې ختمه شي نو بیا خو بل ټیم کې دا ثواب نشته دی بیا دا فضیلت نشته دی او قضا خو ته په کال کې هر ټیم کولی شي په یخنۍ کې ام کولی شي په ګرمۍ کې ام کولی شي په اوږدو ورځو کې ام کولی شي په لنډو ورځو کې ام کولی شي د اکثر علماء کرامو رایه دا ده چې اول د شوال روجې ونیسئ د هغې نه بعد بیا چې کومې قضا شوي دي کومې رمضان کې پاتې شوي دي بیا هغه ونیسئ او د بعضې عالمانو رایه دا ده چې اول به قضا پوره کړي د هغې قضا د پوروالي نه بعد به بیا د شوال روجې ونیسئ دویم کله به شروع کوو د اختر د اولې ورځې نه سیوا ځکه چې د اختر په ورځ باندې روجه نیول دا شرعا منع ده بعض وایي په دې ورځ باندې شیطان روژئ نو په دغه اختر په ورځ باندې شیطان روژئ کشکې شیطانانو روجې نیولی نو کشکې شیطانانو مونځونه کولی نو کار به ښه ټیک ټاک وي خو نه شیطان مونځ کوي او نه شیطان روژې نیسي او نه شیطان کلمه وایي شیطان الله پیدا کړی دې ته دی چې شیطان به خلک ګمراه کوي شیطان به خلک د موز نه منې کوي شیطان به خلک د روجو نه منې کوي هغه الله دې له پیدا کړی نو چې شیطان په خپله باندې موز کوي نو تا تې ولې منې کوي شیطان چې په خپله روجه نیسي نو تا تې ولې منع کوي چې شیطان په خپله روجه دی نو ته تې ولې منع کوي نو شیطان چې په خپله په جانماز ولاړ دی او هغه سجدې کوي الله ته نو تا تې ولې منع کوي شیطان خو تا ته ویل چې مړه بیا د جمعې ورځ ده بیا به ګینټه لګېږي بیا به دوه لګېږي بیا به درې لګېږي د دې مولا خو بل کار نشته دی راځه چې هغه بل جومات ته ځو قصه ده ختمه بیا کې هلته په یو منټ کې خطبه وایي او څنګه چې خطبه ختمه شي بس بیا به کور ته راځو شیطان خدا کار دی شیطان خودی پسې د هغه چې څوک یو سجده کوي شیطان جاړي شیطان وایي ما ته د یوې سجدې حکم ما هغه یوه سجده ونه کړه الله تباه او برباد کړم الله نس نابود کړم او بندګانو ته الله وایي سجدې وکړئ وایي دا بندګان سجدې کوي نو دی وګټله او ما وبیلله خو کله کور کې تاسو مونځ کوو که نه او جانماز پاتې کېدو تاسو وکړه شیطان پې ولاړ دی نو شیطان ایماندارو مونځ نه منع کوئ ښه اختر د ورځې نه سیوا د اختر په ورځ به دغه روژه نه نیسئ دا موږ ته پیغمبر ویلی دی ښه فانها ایام اکل وشرب وبعال موږ ته پیغمبر وی دا ستاسو د لوبو ورځ ده دا د خوراک ورځ ده دا ستاسو د میلې ورځ ده او په دغه ورځ ستاسو د الله میلمانه یئ نو د الله د میلمستیا نه انکار مه کوئ ښه وجه دا ده چې د اختر په ورځ باندې موږ او تاسو د الله میلمانه یو نو چې د الله میلمانه یو ولې موږ روژه شو ولې موږ د الله د میلمستیا نه انکار وکړو د اختر د ورځې نه سیوا په دویم ورځ باندې ام نیولی شي په دریمه باندې ام نیولی شي بس د دویمې ورځې نه شروع شوه تر آخري سره پورې چې په کوم وخت دې خوښه وه نیولی شي پرله پسې والی پکې ام شرط نه دی چې شروع دې کړې مسلسل به یې خامخا نیسي نه یوه ورځ نن ونیسه بیا درې ورځې چوټي وکړه بیا بله ونیسه بیا چوټي وکړه بیا بله ونیسه په دې غونډه میاشت کې شپږ روژې برابرې کړه چې په کوم ترتیب باندې برابرې او څنګه برابرې شپږ روژې برابرې کړه بس دقه ثواب دی او نبی علیه السلام به د داود علیه السلام د روژې صفت کو هغه به یو ورځ روژه و یو ورځ به کوجه و نو بهتره دا ده چې یو ورځ روژه کړي یو ورځ کوجه کړي او نور چې دې کله خوښه ده څنګه دې خوښه ده بس په دې میاشت کې شپږ روژې برابرولي په دې کې برابرې کړو چا چې شپږ روژې ونیولي نبی علیه السلام یې ثواب یې څومره دی کانه کصیام دهر لکه تمام زمانه چې د الله تعالی دپاره روژې نیولې دي الله دې معلم توفیق راکړي الله یې تاسو هم توفیق درکړي هذا واخر دعوانا